سرانه در سره ذکیږي او دا اختار یې را کړی دی الله پاک کله متابعت د کفار وکي ورسته دغه چې درته معلومه هم سو نو بیا د الله پاک نصرت نسته کومک نسته درځه نو دا تاسو دغه بعض اشتباهات کده چا فضلو کې راګرځي چې اسلامي امارت وجه د سکي د شوز مکاتب نخلاصي شوز ته د مختلط د تعلیم اجازه نور کی پر حجاب بدون پابندي لګولې ده په دوايرو کې وجه شوز ته اجازه نور کی وجه د وزارتو ته شي په آزاد سپد لس مخ نور زی نو تاسو وجه د ملت مصالح ته نه ګوري موږ تاسو مسلمانان یو تر ټولو اول موږ ته مهم د الله تعالی جن دي خیواز موږ دې ته کتلای اسلامي امارت دې ته کتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد اصلي وای بیا خو ابتدایي کوم جنگ نور سره پکار اسامه بم پلاس ور کړی وای شذ بم آزادی کړی وای لکه دا وسه دی غشتنه خو تیار جوړ نظام ودادونه په لکاو شهیدانو سره ضرورت د کافرانو خواهشات د الله دین موږ ته اجازه نه راکړي چې سره یې مم اوس حجاب شدیدا فریضه حکم د الله تعالی د کتاب دی یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دا فریضه حکم د الله د کتاب دی اوس پر دې باندې چې کافر درته ودرې چې خلکو په شوز باندې به حجاب نه لازمه نو د دې خبره کومه الته د الله تعالی کتاب او حجاب دلته کافر وایا به حجابي نو زه مکلف یم مسلمان یم د اسلامي نظام دوامي کړی ده دا مجبوری ده چې خامخا به شي په دې مجبور کوم چې حجاب باچي که بندیز را باندې لګي کاټم را باندې استعمالي که جنگ ته بیا راځي که هر څه آمادګي لري دا زموږ مجبوری ده چې موږ به د خپل دین احکام نافذو په دې کې نه د شا مراد کوي سو نه د شا خبره منلای سو او نه په دې خبرې کې چې موږ سره مشکلات جوړ